نبی علیہ السلام فرمائی من رأى منکم منکرا سوک چې پتاسو کې ناروا کار ویني که زما امتی نو فلیغیره بیده یا دې په لاس منه کې لاس دې ورواچي چې د لاس طاقت دې و بچی دې و کشر دې و څپېړه ورله ورکه په مخ باندې نه هسې په دې څټ کې گزار پې وکه د ګناه نه په لاس باندې منع کا الله تعالی طاقت در کړی حکومت در سره دی بادشاهی چا غلطي وکړه هغه منع کا که د لاس طاقت دی نو که لاس چاته وراچی نو تا تم لاس ته راچی نو وس نه رسیږي بیا به څه کې فإن لم یستطع فبلسانه ژبه خو دې شته د ژبې دعوت شروع کا او که د ژبې طاقت دی نو فبقلبه زړه کې ورسره کرکه وساته د دې ګناهګار سره د ګناه په وجه په زړه کې د دنه نفرت کوه د ګناه نه د الله دپاره په زړه کې د ده دپاره ځای مه ساته او چې زړه کې د نفرت نه د ګناه نه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د دې نه ورا خو بیا ایمان نشته په زړه کې به نفرت ساتي د اضعف الایمان دی کمزور ایمان دا دی چې زړه کې کرکه ساتل اوس سوچ وکئ عزیزانو نن سبا څومره ګناهونه دي زمونږ په زړونو کې نفرت د دې ګناه نه نشته په لاس خو ګناه نه منع کوو په خوله م چاته نه وایو زړونو کې هغه کرکه د ګناه نه نشته بلکې چې څوک ګناه کوي شپه ورځ د هغې خلکو سره مونږه یارانه وي دوستانه وي ناسته پاسته وي دا تندې هم د الله دپاره راتروش نه شو یو روایت کې راغلی دی په یو قوم باندې عذاب راتو کله چې فرشته راغله په دې قوم باندې دا کلی الټه کو الله رب العالمین ته واپس ویله چې رب په دې کلي کې یو سړی دی ډېر عابد سړی دی ډېرې بندګۍ کوي دې سره څنګه چلو کو وی اول په ده باندې دا ځای الټه کولی لم یعبس وجهه لاجلی دا تندی زما دپاره کله نو راتروش کړی زما چې به مخالفت کېدو دې کله نه دی خفه شوی نه دی غوسه شوی نو عزیزانو د ګناه نه خلک منع کول دا دعوت عامول پکار دی او دا صرف ګوره د تبلیغي د امیر صاحب د مولوي صاحب د شیخ صاحب د منبر والا د دې کار نه دی دا د هر مسلمان فریضه ده چې ناروا دی لیدله د هغې نه منع کوه او د نیکو اعمالو حکم کوه